یو زر شل کارته مې په دې باره کې ویډیو جوړه کړې چې افغانستان کې له یوټیوب نه درآمد کیږي. نو ته دومره عقل نه لرې چې په افغانستان کې که درآمد نه کېده له یوټیوب نه نو دومره یوټیوبرانو چی کول؟ کم یوټیوبران خو نه دي. راځه ته مکمل روان دي درښیم له صفر نه تر سلو پورې له افغانستان کې د یوټیوب پیسې څه رقم ته نقد کیږي. ویډیو تر اخره سره وګوره. راځه چې دروښیم نو. سو ماستر په افغانستان کې البته له یوټیوب نه څه رقم درآمد کیږي. ودرېږه که درآمد نه کېده ما دومره خرچې شته کولې. زه خو لیونی نه یم دونه خرچې وکړم هغه هم چې افغانستان کې پیسې ور نه کړي. دا وینې دا بکسه کې مکمل دومره وسایل دي ښه د تا باور را نسي چې څونه خرچه مې پرې کړې ده. په ده ما خوشټي خو مې خرچه نه کړې. لیونی خو نه یم چې دا اوس تاته ویډیو جوړم. تاته خو مفت ویډیو نه جوړم خو دا ویډیو جوړم چې ویو پرې راسي له خیره سبسکرایبر مې پوره سي او چینل مې درآمد ته ورسیږي. صبر په دې سټنډ کې ویډیو وایي په دې سټنډ کې ویډیو کې نه ږدم البته غلط سوم. په دې سټنډ کې کمره کېدم چې مکمل معلومات درکړم چې افغانستان کې له یوټیوب نه څه رقم درآمد کېږي. بسم الله 1 minute it is set ته که پایم خلاص کم. نو ته خو باید دومره پوه سې. نو برادر دلته به سره کښېنو. صبر دلته کامره برابره کړم دلته ځان ته. سو برادر تورې هغه بله کامره یې کړم لږ یې کیفیت ډېر سي. انشاءالله سیما به صحیح کې وینم. سو په افغانستان کې له یوټیوب نه څه رقم درآمد کېږي. ګورئ افغانستان کې یوټیوب چینل چې ده یوټیوب چې دلته رسمي نمایندګۍ نه لري. په دې زه هم پوهېږم تاسې هم پوهېږئ او افغانستان هغه لیدونکي چې دي په زیاترو باندې ویو نه ورکوي. مثلا د افغانستان کمیونټي چې دی چې ته ویډیوګانې ګوري که نه هغه زیاترو باندې هیڅ تبلیغ نه ږدي په دا ویډیوګانو باندې. نو په ویډیوګانو باندې چې تبلیغ یې نه ږدي پیسې هم نشته پرې خو درآمد دلته کېږي. څه رقم کېږي ښه خبره داسې سوه ښه زه به بېرته ډیکلیار کړم. یوټیوب داسې پیسې ورکوي چې کله د تا د یوټیوب چینل شرایط پوره سول یعنې 1000 سبسکرایبه 4000 ساعته واچ ټایم دا دواړه چې پوره سول بیا یوټیوب د تا په ویډیوګانو باندې تبلیغ ږدي. تبلیغ هغه چاته ږدي چې یا په خارج د افغانستان کې یا په افغانستان کې له وی پی ان استفاده کوي یا بعضې وخت بدون له وی پی ان په ساده وی پي ګانو باندې هم تبلیغ ږدي. نو په افغانستان کې زیاترو خلکو ته په یوټیوب چینل کې دا اعلان نه ښودل کېږي. نو په افغانستان کې به د یوټیوب نه درآمد کېږي خو د افغانستان کمیونټي نه که ته درآمد کوې داسې لږ وي یعنې ډېر به نه وي. مثلا بیا خبره جنجالي سوه. څه رقم درته وایم افغانستان کې له یوټیوبه داسې درآمد کېږي ښه داسې 1000 سبسکرایبه او 4000 ساعته واچ ټایم دواړه دې تکمیل کړه. زه به یو ګوګل اډسنس اکاونټ به جوړوي. ګوګل اډسنس اکاونټ داسې اکاونټ ده چې د هغه په واسطه ته له یوټیوب نه پیسې نقدولی سي. هغه په افغانستان کې نه جوړېږي. نو د هغه لپاره یا به ته په خارج کې یو کس ولرې یا خپل ولرې یا یو بل دوست ورته وایي چې بابا ته د ما د یوټیوب درآمد نقد کړو ته دوغونه پیسې دي تا ته پکې درکوم. هغه به وایي نه تو قرآن زه پیچ کار ونه کوم فقط ګوګل اډسنس درته جوړ کړم. ته به ورته وایې وو فقط ګوګل اډسنس درته جوړ کړه د دې تم پیسې دې پکې واخله. هغه به درته وایي زه درته جوړوم. او که چېرې کوم خپل ولرې نو فقط ورته وایه والله 100% ما ته دا اوس ګوګل اډسنس جوړ کړه نور کارونه دې پرېږده. هغه به درته وایي ښه صحیح دی چې څه کار مې هم درلوده خو خیر. نو ګوګل اډسنس به درته جوړ کړي. ګوګل اډسنس به راواخله خپل یوټیوب چینل سره به یې وصل کړي چې زه هغه ویډیو به درته جوړوم چې څه رقم ته وصلېږي ته یې چینل مونټایز کړه. نو کله چې د ګوګل اډسنس له یوټیوب سره وصل کړه ارن پیسې وګټه در باندې راوریږي. یوټیوب داسې لږ پیسې نه لري دا پیسې لري ښه. نو کولی شي چې ته له یوټیوبه پیسې واخلې. ګوګل اډسنس هم بانکي اکاونټ ته وصلېږي هم چې دا له صرافۍ نه اخته وای سي. په افغانستان کې دا سروش شهزاده ته هم چې ورسې هر ځای کې نقدولی سي چې ورته وایي چې
I have I have YouTube پیسې او I have Google AdSense یا I have بانکي اکاونټ نغدولینګ هغه به درته وایي ګوډینګ بیاینګ نو پیسې به یې داسې درته نقد کړي ډېر اسانه سو ایزي یعنې هیڅ مشکل نشته په افغانستان کې 100% یعنې کېږي خو که ته ووایې چې زه چې د ګوګل اډسنس جوړوم که په خارج کې نفر ونه لرم بیا څنګه وکړم شاید خپلوانه ونه لرم شاید یو بل نفر هم پیدا نشم کړی چې پیسې ورکړم نو بیا څنګه وکړم بیا په افغانستان کې سره شرکتونه دي چې ورته وایي واسطه شرکتونه مطلب داسې تا یوټیوب چینل هغوی درته مانیټایز کوي د تا شرایط یوټیوب چینل چې پوره سول ته به ورځې هغو ته به وایې چې حاجي دا د ما یوټیوب چینل سره مانیټایز شه اوس غواړم چې پیسې دلته نغدې کړم نغدوای شي هغه به درته وایي ولې نه خو زه د تا په پیسو کې 25% کمیشن اخلم ته به ورته او دا څونه ډېرې دي په افغانستان کې داسې شرکتونه دي چې 25% نه نو 9% یا 6% کمیشن اخلي ته نو څونه جګ اخلي ولې داسې جګ اخلي هغه به درته وایي زه مشکل نشته 9% کمیشن صحیح ده نو هغه شرکت به له تا نه 9% کمیشن اخلي د تا دغه پیسو او د تا پیسې بل ته نغدي او ډېره ښه خبره ده ځکه چې که چېرې یوټیوب تا ته جایزې هم درکړي هغه شرکت دلته درته راوړی شي جایزې مطلب هغه لوح خو مې لیدلی هغه د یوټیوب 1,00,000 فالوورس یې سبسکرایبرس یې پوره کړي بیا د اوسپنې دغه نقاب درکوي لکه هغه کله کله لږ نورې جایزې هم لیږي چې لږ زړه یې وسوځي نو هغه شرکت یې تاسو ته راوړلی شي هغه شرکتونه بیخي ډېر دي په افغانستان کې او یو ښه خوندور شرکت یې په هغه کې هم شته کابل کې لږ پاتې اوس جای مې درته ویلی خو جای نه درته وایم ځکه چې تبلیغ پې کېږي پشتشناک بیا ونه وایي چې امان تبلیغ وکړو دیدو ښه نو بېرته به مکمله خبر بېرته سره غونډه کړم د نغدولو یوټیوب شرایط یې پوره سول لاړ بس ګوګل اډسنس به جوړ کړي ګوګل اډسنس جوړولو لپاره یې په خارج کې بیا یو نفر ولرې او یا به یو نفر پیدا کړي که چېرې دواړه ونه سوه افغانستان کې وایسته شرکتونه دي چې هغه ته به هغو ته ورځې ورته وایي بس ما ته ګوګل اډسنس جوړ کړه او د ما پیسې درته نغدې کړه خو وایسته شرکتو ته یو بله خبره هم شته هغو ته به ته داسې وایې چې د ما یوټیوب چینل باید د نور یوټیوب چینلو سره په یوه ګوګل اډسنس کې وصل نه وي ځکه چې که هغه یوټیوب چینل کې د هغه نورو خلکو سره که د هغوی یوټیوب چینل کې مشکل پیدا کړي یا کاپي رایټ وخوري شاید ته یوټیوب چینل ته مشکل پیدا کړي نو داسې ورته وایه هلته قرارداد ورسره ولیکه قرارداد کې دا ورسره ولیکه چې ما یوټیوب چینل ته به مشکل نه پیدا کېږي نو هغه به درته وایي داسې به یو ګوګل اډسنس نوي ګوګل اډسنس سره ته وصل کړي نو کلیر دومه خبره داسې په افغانستان کې څنګه تا وخت ویلې چې په افغانستان کې چې دا د افغانستان کمیونټي ته ویډیوګانې ګوري نو درآمد لږ پرې راځي د دې مطلب دی چې ډېر خلک وایي چې د افغانستان خلک د تا ویډیو ګوري بیخي درآمد نه پرې راځي دا غلط خبره ده د تا ویډیوګانې که د افغانستان خلک ګوري نو په دې باندې دا تبلیغات لږ کېښودل کېږي نو پیسې به هم لږي خو مکمل نسته مه وایه ځکه چې فکر وکړه که په هغه کې خارجیان د تا ویډیوګانې ګوري او په هر 1000 بازدیدو باندې تا ته $6 راسي نو د افغانانو باندې $3 راځي که $2 هم راسي هېڅ مشکل نشته ځکه چې د یوټیوب دغه ویو چې ده ډېر سي پیسې ډېرېږي او یو بله خبره ده که چېرې تاسې په یوټیوب کې مشهوره سئ نو بدون د یوټیوب له پیسو نه تاسې یو بل طریقه باندې هم پیسې اخیستی سئ لکه د افغاني ټیک ټاکران دي لکه آقای وارث تاسو شاید وپېژنئ فني ویډیوګان جوړي د هغه ټیک ټاک چې ده میلیوني بازدید خوري خو ټیک ټاک افغانۍ ده او هېڅ درآمد نه پرې لري پوه شوئ البته یوټیوب چینل که افغانۍ مشکل نشته د افغانستان په شماره ویریفای هم کوي مانیټایز کېږي نو او ټیک ټاک نه کېږي داسې نو د هغه ټیک ټاک چې افغانۍ ده نو څنګه درآمد کوي له ټیک ټاکه هغه داسې درآمد کوي ځي په ضیافت کې ویډیو جوړوي ضیافت رستورانت کې ضیافت رستورانت سره د همغه یوې ویډیو په سر ده ته 50,000 روپۍ ورکوي 6,000 روپۍ ورکوي یعنې دا یې کولی شي خپله فزیکي تبلیغات وکړي یعنې تا ته هم شرکتونه راځي مثلا د تا لږ ډېرې بازدید وخوري خلک د لږ وویني چې درو شرکتونه مسیج درته کوي بابا په دا یوه ویډیو کې دا د ما په پړو خره پوه شوې زه تا ته دغه پیسې درکوم ته ورته نه دا ډېرې کمې دي زه خو برانډ سړی یم لږ نور هم راکړه بیا هغه شرکت تا ته د تبلیغاتو په بدل کې پیسې درکوي یعنې تاسې فزیکي تبلیغاتو نه هم پیسې اخیستلی شئ فقط باید مشهوره شئ ستړی یم کړم بوټی یم را به صابون کړم شکر الحمدلله نو برادرز فقط یوټیوب چینل شروع کړئ درآمد ترې وکړئ پیسې وګټئ تر څو به
د نورو پیسو ته ګورئ، تر څو به کلشوني کوئ، تر څو به دوکانداري کوئ، تر څو به نورو شرکتونو ته کار کوئ. خپل ځان ته یو برانډ جوړ کړئ، خپل ځان ته یو کاروبار جوړ کړئ. تنها یوټیوب نه، کولی شئ تاسې یو ځان ته یو دوکان جوړ کړئ، یو کاروبار ځان ته جوړ کړئ. د بل چا کارمندي هېڅکله مه خوښوئ. نو خپل ځان ته یو برانډ جوړ کړئ، خپل شخصي کاروبار جوړ کړئ، خپل ازادي ترلاسه کړئ. موږ دا پیسې چې ده دا هدف نه ده، ازادي هدف ده. موږ چې ډېرې پیسې وګټو کولی شو ځان ته ازادي واخلو. نو په زندان کې د ازادۍ لپاره کار مه کوه. جالب خبر مې وکړه، خیلی سنگین بود. لایک وهه، یو کمنټ راته ولیکه، کمنټ کې دره کمنټ راته ولیکه، که دره نه وي دره خو 100% ولیکه. خدای رسول ته وګورئ د دغو نفي خورئ، یو کمنټ نه راته لیکئ، ولیکه کمنټ. نور ویډیوګانو لپاره بیا ګورو.